که ستاسو څخه د ورځني روټین په اړه پوښتنه وکړم د ټولو ځواب به یو شان وي چې ټول سهار پاڅېږئ شروع په موبایل کوئ 2-3 ساعته موبایل کاروئ اته نیم بجې د کوره وځئ هغه مصروفیات مکتب پوهنتون کار هغه ته ځئ غرمه یا مازدیګر بېرته کور ته راګرځئ او بیا هم په موبایل کې مصروف او بیا تر ماښامه ستړي یاست خپل تغ ځای ته ځئ او ویده کېږئ دا یو عام روټین دی او د ټولو روټین دی که ستاسو څخه غوښتنه وشي چې تاسو په دې ټولې ورځو ترمنځ کې یو ساعت مو د یو هنر زده کولو لپاره ورکړئ د یو نوي هنر زده کولو لپاره تاسو خپل لږ وخت ورکړئ نو ستاسو ځواب به دا وي چې وخت نه لرو په حقیقت کې دا ستاسې ځواب نه دی دا ځواب د ستاسو د دماغو ځواب دی زموږ دماغ د سب کانشیس برخې ځواب دی چې زموږ دماغ 95% برخه چې دا سب کانشیس برخه هغه برخه چې موږ کنټرولوي یعنی زموږ دماغ موږ کنټرولوي 15% برخه ده چې موږ کولی شو خپل دماغ کنټرول کړو یا فرمانونه ورکړو یعنی په حقیقت کې زموږ دماغ دی چې موږ کنټرولوي او دا ځواب د چا دی دا ځواب د سب کانشیس برخې د دماغ څخه دی نو راځم دې ته چې که زه ووایم چې د دې په مثال یعنی که یو موټر دی موټر ستاسو دی تاسو په موټر کې ناست یاست یوازې چلونکی سب کانشیس دی یعنی هغه څوک چې د موټر اداره کوي سب کانشیس دی نو زموږ دماغ چې دی موږ اداره کوي آیا سوال خلق کېږي چې آیا موږ کولی شو دا سب کانشیس لیول د دماغو دا کنټرول کړو هو نو د دې دپاره چې موږ دا سب کانشیس لیول د دماغو کنټرول کړو 15 سټیپه مې راخیستي دي د هغه چا چې په کیسه کې زه د هغه کیسه تاسو ته وایم چې مایکل فلیپس د لامبو د اتلولۍ یو اتل دی یعنی هغه اتل چې په لامبو وهنه کې ډېرې اتلولیانې لاسته راوړي دي هغه اتل چې دی په یو مسابقاتو کې د عینکې ماتېږي او په هغه د هغه برڅېره دا کولی شي چې خپل مسابقه وګټي یا بیا هم اتلولي لاسته راوړي د هغه د کوچ څخه پوښتنه کېږي چې آیا د ده راز څه دی ده ورته ویل چې ده خپل ذهن خپل ځان ریپروګرام کړی دی یعنی ریسیټ کړی دی د دې ریسیټ کولو لپاره مې 15 لارې راوړي مخکې د دې چې 15 لارو باندې پوه شو صرف په پیل کې تاسو ته د برین یا د حمام دغې مغزو په اړه وایم چې لږ بیسیک معلومات دی زموږ ذهن چې دی د دې د کوچنیو عصبي حجرو څخه جوړ دی چې نیورون نومیږي هغه خیالات یا د هر څه چې ګورو اورو دا اخلي د خپل ډیزاین کې ډیټابیس کې رسوي هلته دا زموږ ذهن کې پاتې کېږي نو دغه زموږ سب کانشیس لیول برابروي موږ د همدې مطابق بعض اوقات عمل کوو یعنی که جامعه کومه سوي زموږ ذهن هماغسې اخذ کوي او زموږ ذهن هماغسې برابرېږي نو د دې لپاره چې زموږ سب کانشیس لیول چې زموږ 95% موږ اداره کوي موږ باید هغه خپله په خپل لاس ریپروګرام ریسیټ کړو نو مخکې د دې چې 15 لارو ته ورشم 15 سټیپونو ته ورشم او تاسو هغې سټیپونه واورئ همدا اوس پلان ونیسئ که غواړئ چې واقعا دغه په ژوند کې عملي کړئ او خپل ژوند ته بدلون ورکړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که یوازې د اورېدو د خاطره وایئ ویډیو سټاپ کړئ کولی شئ سکرولینګ وکړئ لنډې ویډیوګانې وګورئ او خپل وخت په هغې ضایع کړئ که غواړئ چې واقعا بدلون وکړئ دا ویډیو تر اخره در سره وګورئ او په کمنټ کې همدا اوس یس ولیکئ یعنی دا خپل عهد ولیکئ د دې لپاره چې انسان ښه وده وکړي یو عهدنامه یې نو دا به ستاسو په یاد وي چې ما په دې کې کمنټ کړی دی او زما عهد دی چې په راتلونکي ورځو کې به زه خپل ټایم ټیبل یا د سب کانشیس لیول دماغ برابروم او